السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. نن در سره ملګرو زه د افغان ټیکنیکل ټاک یوټیوب چینل څخه بیا یو ویډیو شریکوم چې د پروفایل د ګارډ آپشن په هکله ده. ملګرو، تاسې د هر څه مخکې یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ، خو د هغې مخکې تاسې باید زموږ یوټیوب چینل د ښایسته ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. له هغې وروسته تاسې اپلیکیشن ډاونلوډ کول اپلیکیشن چې ډاونلوډوئ نو د پلی سټور څخه یې ډاونلوډ کولی شئ ډېر په اسانه ډول. نو د دې لپاره تاسې په خپل سرچ کې پروفایل فوټو بارډر سرچ کړئ. پروفایل فوټو بارډر مو چې سرچ کړو نو ملګرو تاسو ته به یو دا سرچ راوړي او تاسې به دا سرچ اوکې کړئ او دلته به تاسې ملګرو دا اولنی یو ویني دا اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ، انسټال به یې کړئ. کله مو چې دا اپلیکیشن انسټال کړو ملګرو دا تر 100 پورې ډاونلوډ لري. دا یو ډېر خوندور اپلیکیشن دی. کله مو چې دا انسټال کړو نو دا به په خپل موبایل کې خلاص کړئ. ملګرو دا چې په خپل موبایل کې تاسې خلاص کړئ نو د دې صفحه لومړي سر کې تاسو ته دا ډول راځي. په دې کې ملګرو تاسو بېشماره ښکلي ښکلي ډیزاینونه د پروفایل پیکچر لپاره کولی شئ. ملګرو دا ډیزاین او دا ډیزاین تاسو وینئ، تر ټولو خوندور ډیزاینونه یې همدغه دي. ملګرو زه تاسو ته په دې وخت کې ډیزاین درښایم چې څه ډول ډیزاین کولی شو. دا ډیزاین ملګرو تر ټولو خوندور ډیزاین دی. زه تاسو ته په دې ډیزاین باندې کلیک کوم او دلته تاسې ملګرو دا د پلس علامه چې وینئ په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ تر څو تاسو ملګرو زه تاسو ته دلته دا یو تصویر مې ملګرو راوړو. تصویر مې چې راوړو ملګرو نو دلته نور هېڅ کار نشته او یوازې په دې سیو باندې کلیک کوم. په دې سیو باندې مې چې کلیک وکړو ملګرو دلته بیا ما خپل فوټو په ګیلري کې سیو راخلي. ملګرو دا یو آرټ دی، دا راځي دا په هر اپلیکیشن کې کوي دا آرټونه دا آرټ زه بدلوم او دا یعنې ملګرو زما پروفایل دا ډول شو. نو دا بیا بېرته خپل فیسبوک ته راځم او په خپل فیسبوک کې ملګرو ما دا پروفایل سیو کړو. نو دا پروفایل ملګرو په خپل فیسبوک پاڼه کې داسې راځي په فیسبوک آی ډي کې. دا یو ډېر خوندور برېښي. هر څوک چې ستاسو آی ډي ته راځي نو هغه به دا فکر کوي چې د ده آی ډي یو سیو شوي آی ډي ده او په دې باندې هېڅ ریپورټ نه شي. هغه به هېڅکله دا جرأت ونه کړي چې ستاسو په آی ډي باندې یا ریپورټ وکړي او یا تاسو ته د آی ډي د هیک یا کومه بله اخطار درکړي، ځکه چې ستاسو آی ډي به هلته داسې ښکاري لکه یو مشهوره او سیو شوي آی ډي. نو هیله ده دا طریقه مو خوښه وي. ویډیو لایک او شیر کړئ. د بیا لپاره د خدای په امان.